بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو، نن زموږه سلسله رڼا دا زموږه دینی سلسله ده. په دې لړ کې د مولانا بهار علي دا نوی بیان راځي چې غوښ شوته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. زما عزتمند اوریدونکو، زمونږ نن بیان هغه په دې دی چې یو خو روژه د رمضان ده، باقي دې نه علاوه چې کومې روژې دي چې هغې ته نفلي روژې وي یا د نظر روژې وي، نو د دې ټولو تفصیلي بیان به نن مونږ انشاءالله کوو. روژې هغه په 5 قسمه دي. په ابتدا کې روژې یو خو هغه چې هغه واجب وي، لکه صاحب د هدایې وي الصوم ضربان واجب و نفل. روژه په 2 قسمه ده، یو واجب ده او یو نفل ده. بیا واجب په 2 قسمه دي. یو واجب هغه ده چې هغه یو عین زمانی پورې مخصوص وي، یعنی مختص وي ور پورې، متعلق وي ور پورې. لکه د رمضان روژه شو، دا فرض هم د واجب ده، او بیا دا د رمضان میاشتې پورې خاص ده. او یو هغه ده چې هغه زمانی پورې خاص نه وي، بلکې هغه داسې وي چې سړی په خپله په ځان لازمه کړي. لکه هغه روژه د نظر ده، په هغې کې بیا 2 قسمه دي. د نظر په روژې کې 2 قسمه دي. یو هغه د نظر روژه ده چې هغې دپاره سړی وخت مخصوص کړي. لکه مثلا یو سړی یا یو ښځه دا وو چې زما فلانې کار وشي، زه به په فلانې ورځ باندې روژه نیسم، نو دې ته د نظر روژه وي، او دې ته متعینه روژه وي چې دا د یو وخت پورې خاص که چې د پیر په ورځ به یې نیسم یا د نهي په ورځ به یې نیسم، په فلانې هفته کې فلانې میاشت کې به یې نیسم، نو دې ته د نظر روژه هم وي او مخصوصه روژه ورته وي، متعینه روژه ورته وي. بله په نظر کې هغه روژه ده چې یو انسان دا نیت وکړي چې زما د فلانې کار وشي نو زه به روژه نیسم، خو دې دپاره یې څه وخت نه مقرر کړی، نو دې ته د نظر روژه وي، خو دې ته غیر معین روژه وي، ځکه دې دپاره وخت نه دی مقرر. او بل روژه نفل روژه ده چې یاسې انسان د هغه په زړه کې راشي چې زه نن روژه نیسم، او هغه پیشنامي وکړي روژه ونیسي. 5مه روژه هغه د رمضان قضا ده. یو انسان دی هغه بیمار شو یا څه عذر شو، ورته انشاءالله وروسته به وایو چې بعضې اوقاتو کې لکه په موقع د سفر کې یا داسې یو انسان بیمار شو، هغه ته د رمضان روژې معاف دي، وروسته د هغې قضا کوي، نو دې ته قضا د رمضان وي. نو دا ټول روژې 5 قسمه شوي. اوس اکثر په عوامو کې دا مشهوره ده چې یاره روژې دپاره نیت کم وخت کې کول پکار دي، او دا نیت د روژې دپاره فرض دی او که سنت دی. نو د هغې بیان به انشاءالله نن مونږ کوو. ګوره مونږ وویل چې روژې په 5 قسمه دي، نو دې نه به پیله مونږه 2 قسمه روژې راوالو. یو روژه هغه د رمضان ده، روژه د رمضان چې کومه میاشت الحمدلله اوس شروع ده، نو دې ته د رمضان روژه وي. او دا یو معینه روژه ده، خاص روژه ده چې دې میاشتې پورې خاص ده. بله نفلي روژه ده. نفلي روژه هغه خو هر څوک پیژني چې یو انسان د سحر راپاڅېدو، څنګه راپاڅېدو، خوراک څښاک یې نه دی کړی، د ده په زړه کې راشي چې زه روژه نیسم، نو دی دا روژه نیوی شي، دا د نفل روژه ده. خو دې سره 3مه نمبر روژه هغه د نظر روژه ده. خو دې کې به خیال ساتئ د نظر هغه روژه چې هغې ته سړي وخت مقرر کړی، انسان ورته وخت مقرر کړی، که زما فلانې کار شو په فلانې ورځ به روژه نیسم، او په اتفاق سره دغه ورځ راغه، نو دا 3 روژې، یو روژه د رمضان، او بله روژه نفلي، او بله هغه روژه چې سړي ورته وخت مقرر کړی وي. نو دې 3 واړو روژو کې دې کې دا مسله ده چې دې ته د صبح صادق نه وړاندې نیت کول ضروري نه دي. بهتر دي چې انسان د صبح صادق نه وړاندې پیشنامې وکړي او باقاعده ورته نیت وکړي. که چېرې دا روژه هغه روژه د رمضان وي نو بیا ورته په دې الفاظو نیت وکړي، وبصوم غد نویت من شهر رمضان،
چې زه نیت کوم د روژې دپاره چې دا د میاشتې د رمضان روژه ده، سبا ورځې دپاره زه نیت کوم. په پښتو کې وایي چې د رمضان د روژې نیت کوم سبا دپاره. او که په عربی کې چاله ورځي په عربی کې ویل بهتر دي، او که سړي له نه ورځي نو د زړه نیت هم کافي دی چې په زړه سره د نیت وکړو. خو که یو انسان داسې و چې دی اوده پاتې شو، په روژه کې دی اوده پاتې شو، د شپې نه خو د اسې نیت کړی چې زه به سبا د روژه نیسم. په رمضان کې خو الحمدلله د ټولو خلکو دا نیت وي، د هر مسلمان دا نیت وي چې سبا له به زما روژه. خو بالفرض که د یو سړي سره په ذهن کې مدانو او کله رمضان یا پیل روژه کې اکثره داسې کېږي د رمضان دی د سحر را پاسېدو او خلکو ورته وایي چې یاره بېګا خو اعلان شوی چې روژه را، نو بس دی دغه وخت نه نیت وکړي. بلکې که ده د نیمې ورځې نه وړاندې چې دا وخت د زوال دی، دې نه وړاندې که ده نیت وکړو چې زما روژه ده، خو په شر د دې چې خوراک کاکي نه کړی، نو بس د ده روژه صحیح ده. داسې د نفل روژه هم ده. یو انسان دی هغه د سحر را پاسېدو او خوراک کاکي نه دی کړی، چې کله 10 بجې شو یا 11 بجې شو، په دغه وخت کې د ده په زړه کې راغله چې خوراک کاک مې نه دی کړی، نفلي روژه به ونیسم، نو دا د روژه صحیح ده، دا روژه کېږي، بس دې روژه ونیسي. یا داسې 10 ورځې وړاندې نیت کړی و چې یاره زه به په فلانې ورځ که زما دا کار وشو زه به روژه نیسم، د نظر روژه وه، ورځ یې مولا مقرر کړې وه، په اتفاق سره د سحر را پاسېدو همدغه ورځ وه. ده ویل او ما خو دا ورځ مقرر کړې وه چې په دې ورځ به زه روژه نیسم، نو بس په دې ورځ دې روژه ونیسي، دا د روژه صحیح ده. بغیر نیته د صبح صادق نه وړاندې نیت نه دی کړی، دا روژه د صحیح ده. پاتې شوې 2 روژې. یو روژه هغه ده چې هغې کې د نظر نه کړی، نظر یې کړی وي خو وخت یې نه مقرر کړی. او دویمه هغه د رمضان قضا ده، نو دې دپاره به دی صبح صادق نه وړاندې نیت کوي، یا به د شپې نه نیت کوي چې د شپې سملي نیت به وکړي چې سبا له به زه روژه نیسم. نو که بالفرض دی د شپې پام نسېدو او د سحر بیا صبح صادق اذان شوی و یا وخت داخل شوی و د سبا او د نیت وکړو، په هغه وخت کې دې نیت کوي، د شپې نه نیت نو کړی او په هغه وخت کې دې نیت کوي، دا د روژه صحیح نه ده. بلکې صبح صادق نه وړاندې نیت کول ضروري دي، یا د شپې د څملاستو په وخت کې، یا چې د شپې را پاسي پیشنمیله او په هغه وخت کې صبح صادق نه وړاندې نیت وکړي، دا ضروري دی په دې 2 روژو کې. او 3 روژې هغه یو روژه د رمضان شوه، دویمه روژه نفلي شوه، او دریمه هغه د نظر روژه چې انسان ورته وخت مقرر کړی وي او هغه ورځ باندې بیا دې روژه نیسي، نو که د صبح صادق نه وړاندې نیت نه وي کړی، په دغه ټیم کې دې نیت وکړي د نیمې ورځې نه وړاندې، نو د ده نیت صحیح دی. خو ګورئ خیال به ساتي چې په دې 3 ورځو کې دا د رمضان په روژه کې او داسې نفلي روژه کې او هغه د نظر روژه کې چې وخت یې ولا مقرر کړی وي، نو که دې کې د نیمې ورځې نه پس نیت وکړو، د زوال نه پس نیت وکړو، بیا به د دا روژه صحیح نه وي. نو دا خو د نیت مسله شوه. بیا اکثر په عوامو کې ګور اکثر خلکو ته خدا معلومه وي چې روژه په کومو شیزونو ماتیږي، په کومو شیزونو نه ماتیږي، خو بعضې شیزونه داسې دي چې د هغې اصلاح پکار ده. په عوامو کې اکثر دا مشهوره ده چې یاره ستنه اووې او د هغه ستنه هغه انجکشن چې هغه په رګ کې لګي په دې سره روژه ماتیږي. په عوامو کې دا مشهوره ده. نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې هغه ستن چې هغه په رګ کې لګي که په هر څه کې لګي په دې سره روژه نه ماتیږي. دغه شان ډریپ که سړی ځان ته ولګي په دې سره هم د روژه نه ماتیږي. فقهاو صرف دا لیکلي د دې وخت فقهاو جدید چې کومه فتوا ده هغې دا لیکلي که چېرې دا ډریپ یا داسې ګلیکوز دا که سړی بې ضرورته لګوي، څه عذر ورته نشته، هسې بې ځایه لګوي، نو بیا روژه مکروه کېږي، روژه بیا هم نه ماتېږي. خو دا خو دومره برکتي روژه را پکار دی چې مکروه نه شي، سړی بې ضرورته ونه لګوي. خو که چېرې ضرورت وي نو بیا مکروه کېږي هم نه دا روژه، نه په ګلیکوز سره، نه په ډریپ سره، او نه چې کوم دی که د رقص ته نه وي که بغیر رقص والا ته نه وي، په دې سره روژه نه ماتېږي. د عوامو کې مشهوري دي اکثر دا خبرې. او هر چې غیبت شو یا دروغ شو چې په هغه حدیث کې راځي چې په دې سره د انسان روژه ماتېږي، نو بیا په هغې کې اختلاف دی د فقهاو. خو زموږ مذهب پکې دا دی چې په دې سره اگر چې روژه نه ماتېږي، خو په دې سره د روژې چې کم برکات دي هغه ورسره ختم شي. نه جي بعضې فقهاو خو دا ویلي چې دې سره بالکل روژه ماته شوه، لکه د بعضې امامانو دا مذهب دی. زموږ مذهب دا دی چې روژه نه ماتېږي، خو د روژې برکات او فضایل هغه ختم شي. وا بس روژه وي چې سړی ټوله ورځ د ده خوله خوش کوي، وچوي، خوراک څښاک نه کوي، په ځان دومره سختي وکړي او بیا په اخره کې دته اجر او ثواب هم میلو نشي. نو بهتره خدا ده چې دی د هر چیز نه ځان وساتي، د غیبت نه، د دروغو نه، د ټولو فضولو چیزونو نه ځان وساتي. خو به هر حال روژه ورسره نه ماتېږي. داسې نور چیزونه چې هغه ګوره روژه به په څه ماتېږي،
تاسو یو قاعده یاد وساتئ، هر هغه څیز چې هغه دماغ ته رسي یا هغه معدې ته لاړ شي په دې سره به روژه ماتېږي. نو هغه دوی چې په غوږ کې واچولی شي یا په سترګه کې واچولی شي، په غوږ کې واچولی شي، د غوږ کې چې کومه دوی اچولی کېږي په دې سره روژه ماتېږي، ځکه چې دا دماغ ته رسي. او داسې که چېرې دا دوی په سترګه کې واچولی شي نو په دې سره روژه هغه نه ماتېږي. او که چېرې دوی په پوزه کې واچولی شي نو چې د پوزې اثر هم ځي دماغ ته، په دې سره به هم روژه ماتېږي. نور داسې ډېر څیزونه دي، د هغې تفصیلي بیان به انشاءالله بیا وخت په وخت راځي. هر چا ته پکار دي چې د خپل کوم مسجد امام وي یا کوم عالم وي هغه نه وخت په وخت باندې دا تپوسونه کوي چې موږ تاسو د خپل روژه د علم په رڼا کې تېره کړو، د دې برکات به انشاءالله موږ ته حاصل شي. الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي.